د موسی علیه السلام په زمانه کې له ډېرې مودې وروسته د واورې او باران کمی احساس شو او خلک اړ شو چې استسقا لمونځ وکړي. موسی علیه السلام مخکې خلک ورپسې راټول شو او د استسقا لمونځ لپاره یې تابعه ونیوله. استسقا لمونځ وشو خو پایله یې منفي وه، هېڅ باران ونه شو یا واوره ونه شوله. موسی علیه السلام الله پاک ته راز و نیاز وکړو چې ولې باران ونه شو، ځکه دوی خو لمونځ وکړو. الله پاک ورته وویل چې ستاسو په منځ کې یو ګنهګار بنده دی چې که دغه ووځي ستاسو له ډلې نو باران بیا کېږي. موسی علیه السلام دا خبره وکړه، خلک ټول سره یو بل ته په کتو شو چې څوک به وي. بالاخره یو ډول چوپتیا په ټوله کې خپره شوه. څو شېبې وروسته باران راښکې شو او خلک حیران شو. موسی علیه السلام هم حیران شو. د دې لامل پوښتنه موسی علیه السلام له الله پاک نه وکړه. الله پاک ورته وویل چې ای موسی، د هغه یو انسان پرده تا ته لرې کړم چې کله یې ګناه کوله ما پرې پرده اچولې وه، او اوس چې توبه ویستله نو پرده یې تا ته لرې کړم او تا ته یعنې ښکاره یې کړم چې څوک دی. د دغه کس د کیسې جالبوالی دا دی چې کله دغه خلک ټول یو بل څه په کتو شو نو چوپتیا خپره شوله. الله پاک ته یې مخ کړه او ورته ویل چې الله د دومره خلکو په مخ کې که ته ما بیابه کړې او یا مې بیا ابرو کړې نو ډېر لوی شرم به وي. نو یا الله ما څه ګناهونه چې کړي دي ټول راته وبخه. نو کابل جان کې هم ښایسته واوره ورېږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې کابلیانو او د افغانستان یو شمېر نورو ولایتونو اوسېدونکو د دې واورې ارمان کړی و چې الله تعالی پرې داسې رحمت را نازل کړي. نن ښکلې واوره ورېږي کابل کې. که څه هم بزګران به ورته خوشحاله وي، هغه څوک چې د چاپېریال د ککړوالي په تکلیف شوي دي هغوی به ورته خوشحاله وي، خو غریبانان بیا داسې ورځو ته خوشحاله نه وي، ځکه د دوی د ژوند امکانات کم وي او دوی مرستو ته اړتیا لري، دوی تودې کوټې نه لري، دوی د استوګنې ګرم ځایونه نه لري. نو لطفا په داسې ورځو کې غریبان مه هېروئ.